السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کتو لپاره ټول نه مخکې راځي. ویور نننی کلاس زموږ 11 نمبر کلاس دی. پرون موږ په اپشن کې او بیا موږ کسټمایز ریبن بار کې موږ کړو چې موږ بنیو یو بار چې دا به څنګه کریټ کوو، ټیب به څنګه کریټ کوو په دې خپل مینیو کې. نه مینیو به څنګه کریټ کوو، هغې ته به څنګه موږ بیا ګروپ کمانډ چې دی هغه به ایډ کوو. نننی زموږ دی چې موږ به یو اپشن نه څنګه شارټکټ ورکوو، نو کیبورډ شارټکټ په دې دا زموږ سره دا مینیوګانې دي، دې ته موږ آل ورته ورکولی شو. په بیا کسټمایز چې په کسټمایز باندې موږ کلیک وکړو، زموږ سره هوپ ټیب دی، بیا زموږ سره انسرټ ټیب دی، ډیزاین ټیب دی، پیج لی اوټ ټیب، ریفرنس ټیب. نو دې له مختلف قسم ټیب دی. موږ راځو هوم ته او په هوم کې موږ ګورو نو زموږ سره په بولډ لپاره زموږ سره کمانډ نشته کریټ کنټرول پلس بی دی او کنټرول شیفټ پلس بی. بیا دی بارډر آل، نو بارډر آل لپاره زموږ سره کمانډ نشته. د دې لپاره موږ په کنټرول کلیک وکړو او بیا به ورسره په اس باندې کلیک وکړو. نو زموږ سره د کنټرول بارډر لپاره چې دی هغه کنټرول اس دغه شو. نو کنټرول اس زموږ سره هلته کې په سیو کې کار کوي، نو اس نه دی په کار. دې لپاره به موږ سیو کړو کنټرول ډبلیو او یا زه سیټ کوم چې ډیفالټ یا انسرټ فایل. نو بیا راځم که ته بارډر نان بارډر آوټ سایډ بارډر ته زه ایډ کوم. دلته کې آوټ سایډ بارډر دلته زه ایډ کوم آوټ سایډ بارډر. نو بیا اساین هغه ته خو اساین شو هغې ته، او بیا بارډر رایټ آوټ سایډ بارډر ته به زه انټر کم کنټرول پلس یو. بیا دا اساین به کم دغې ته اساین شو. ورپسې پسې راځم ایډیټ د کریټ ټیب. نو د کریټ ټیب دپاره زه کنټرول او ایچ دا ایډ کوم. اوس دا درې منیوګانې ما ایډ کړي. اوس راځو دا ګورو چې دا زما سره څنګه کار کوي. نو زه اوس سره ایډ کوم ډبلیو یو چې ډبلیو او دا مره کنټرول د آوټ سایډ بارډر لپاره وهلی، نو کنټرول او یو. نو زما سره آوټ سایډ بارډر چې دی هغه دلته کې کریټ شو. نو په دې طریقه باندې موږ شارټکټ چې دی هغه هر یو کمانډ ته موږ د خپل خوښې شارټکټ ور انټر کوو. نو د کسټمایز نه موږ هر یو شي ته هر یو کمانډ ته موږ شارټکټ ور انټر کولی شو. موږ په اسانه باندې چې موږ کوم شي ته ضرورت ډېر زیات ضرورت راځي، موږ کوم یو کمانډ چې دی هغه موږ ډېر زیات استعمالوو، نو هغې له موږ پکار ده چې موږ یو شارټکټ ورکړو په کیبورډ کې، موږ په اسانه باندې هغې ته رسایي کولی شو. ورپسې پس دی بیا زموږ سره کویک ایکسس ټولبار زموږ سره په ایم ایس ورډ کې به کوم ځای کې دی، دا زموږ سره دی دلته کې، دا زموږ سره په هغې کې زموږ سره دی یو ورډ، یو پکې زموږ سره سیو فایل سیو دی کنټرول اس باندې، یو پکې زموږ سره انډو دی او یو پکې زموږ سره دی ریډو ریپیټ بارډر آوټ سایډ. نو دا زموږ سره دی چې کوم یو کار موږ وکړو بیا موږ دوباره هغه کوو ریپیټ کوو ریډو. دې ته موږ نور ایډ کول غواړو، نو هغه موږ دغه کویک ایکسس ټولبار نه ایډ کوو. نو دا زموږ سره کویک ایکسس ټولبار دې نه موږ دې ته موږ ایډ کوو ایډ هایپر لینک. نو دا مې ایډ کړو، هغې ته ایډ شو. کویک ایکسس ټولبار ته څه ایډ کېږي نو هغه به دلته کې زموږ سره په دې رایټ سایډ ته راځي د ښی طرف ته. بیا ورته انټر کوم کټ. نو کټ باندې بیا به ایډ وهم، دلته کې به مارک کوم او هلته کې به ایډ وهم، نو هله به ایډ کېږي. بیا فایند، نو فایند باندې به ایډ وهم. بیا دا زموږ سره فانډ، په فانډ باندې به ایډ وهم. ورپسې پس دی زموږ سره سټایل، نو په سټایل باندې به ایډ وهم. دا زموږ ایډ کړو کویک ایکسس ټولبار ته. اوس موږ هلته کې ګورو چې زموږ سره کویک ایکسس ټولبار دا ایډ شوي دي که نه دي. نو دا به اوکې، او بیا دا زموږ سره ایډ شوي دي. موږ ورته هایپر لینک ایډ کړو، کټ ورته موږ ایډ کړو، فایند او دا ورته موږ ایډ کړو، نو هغه ټول زموږ سره ایډ راغلي دي. او راځي چې نو بیا واپس دا چې دا موږ ریموو کولی هم شو. نو دې نه دې کویک ایکسس ټولبار ته موږ دا ایډ کولی شو. یا دا زموږ سره چې دا زموږ سره پاپولر کمانډ دی، او دې ته بیا موږ ال کمانډ هم ایډ کولی شو. فایل ټیب، هوم، یو مینو ته چې دی هغه موږ ایډ کولی شو. ریفرنس، میلینګ، ریویو، ویو ټیب، ډیولپر ټیب، ایډ ان. د دې نه بیا موږ چې دی موږ ډیزاین ټیب کلیک کړو، زموږ سره به صرف د ډیزاین کمانډ چې دی هغه راغلي. دې طریقه باندې دغه کویک ایکسس ټولبار ته چې دی موږ یو کمانډ ور ایډ کولی شو. دا و نننی زموږ کلاس 11 نمبر. انشاءالله سبا نه بیا بل هوم نه کار شروع